هلمند کې کروندګرو ته د اصلاح شوي تخم ویش پیل شوی. هلمند ولایت کې د کروندګرو لپاره د تخمي غنمو ویش پیل شوی او تر راتلونکو 2 اونیو به جریان ولري. یاد ویش کې به 100,000 کروندګر د تخمي غنمو څخه برخمن شي. د هلمند ولایت د کرنیزو چارو امیر محمد اسلام بشردوست روحي ته وویل د یاد ویش له لړۍ خوښ برېښي او وایي چې 815 ټنه اصلاح شوی تخم به کروندګرو ته توزیع شي. یا تخم به څه کم 40,000 جریبه ځمکه تر پوښښ لاندې ونیسي. موږ د اصلاح شوو تخمونو لړۍ پیل کړې ده چې د غنمو د کښت وخت ده. هر کال په دغه وخت کې موږ خپلو دهقانانو ته اصلاح شوي تخمونه مختلفې ورایټۍ ورکوو تر څو د غنمو په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د همدې لړۍ په ترڅ کې سږکال موږ 815 ټنه اصلاح شوی تخم چې په هلمند کې تولید شوی، یعنې ټول پروسس په هلمند کې شوی خوشبختانه، او 2000 ټنه موږ تولید کړی و چې 815 ټنه د وزارت زراعت په هدایت باندې په دې ولایت کې دهقانانو ته توزیع کوو، او چې تقریبا 100,000 دهقانان کېږي او څه کم 40,000 جریبه ځمکه به تر پوښښ لاندې ونیسي، او د دهقانانو په تولید کې به 20 نه تر 25% په غنمو کې زیاتوالی راشي. 20% ونډه دهقان ورکوي، 80% وزارت زراعت مرکز په شمول چې 2 مرکز او 14 ولسوالۍ ټول خپل سهمیه لري. د یادې لړۍ یو هیئت عبدالغفور د دې توزیع په اړه روحي ته داسې وویل: د تیرو کلونو په پرتله ډېره شفافه روانه ده. مخکې موږ په دې پروسه کې د بایومتریک پروسه نه درلودله، دا چې اوس د بایومتریک پروسه هم ده، نو په دې خاطر باندې پروسه شفافه ویلی سو چې تخم اصلي زمیندار ته رسیږي. هغه کسان چې مخکې ډېر نومام لرله د هغو مخنیوی شوی دی د دې بایومتریک د پروسې په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې دا ښه پروسه بولو چې خپله هغه څوک چې په لیست کې نوم داخل وي، هغه کروندګر چې د دې تخم څخه استفاده کوي، هغه خپل هغه شخص ته رسیږي. د موسی کلا ولسوالۍ نه راغلی کروندګر حاجي خان هم دا لړۍ ښه یادوي او وایي جنګونو زموږ دهقاني هم شاته پرېښې. کله به موږ ته دا داسې پیدا وکړي چې پر داسې تخم باندې به پېښ شو چې هغه به زموږ د آیندې د بچیانو لپاره یو شی شي. اجاره کوي پر مخ هم صفر ته دروي، لکه موږ انسانان چې صفر ته درولي، یا زموږ دماغونه صفر کړي دي. زموږ په دماغ کې ته وګوره اوس څه شي پراته دي، څه شي دي. دا اوس بلاله څه پېښه شوه، درابې تا واورېدی، نو دونې هم تا چې موږ تېر رسېږي نو زموږ زمینو ته ولې. بل خوا هغه میرمن چې د موسی کلا ولسوالۍ نه راغلې، دا میرمن بیبي ګله نومیږي چې د یوې کورنۍ سرپرستي ورته رغاړې ده. بیبي ګله له ملکانو او وکیلانو سر ټکوي او وایي: موږ چې پسې ټوپ نه کړو نه، وکیل خپل عامل ځان ته برمتاوي، هیئت خپل ځان ته برمتاوي. هر سړی چې پسې ټوپ نه کړو، بغار یې نه کړو، ورته موږ ته نه رسېږي. داسې کړي چې موږ ته یې ویلي چې راسه تا 90 کمه خپل تذکره دې راوړه، خپل د زوی د تذکره راوړي، د ځان د راوړي، زه به تا 90 کمه نه دي راته ویلي. یوه وکیل هم نه دي راته ویلي، که راته ویلي دي هغه وکیل دی را دې ویلي. 14 تنه کولې زما دې په رب قسم یې دا 14 تنه زما په غاړه کې لوېدلي. د زراعت مامور محمد ابراهیم یا د پروسه کې د درغلیو نه د مخنیوي ډاډ ورکوي او وایي نوې پروسه په بشپړه توګه شفافه ده. باندې راشي په خپل تذکره باندې راشي، بیا د شرایطو مطابق چې دا هیڅ یو کس نسو کولی چې هر سړی خپل دغه ته راشي. بیا د ولایت د مقام په اجازه باندې موږ دا وکړه چې پروانه کې چې هغه د کلي ملک منه راځي، هغه تذکرې راوړي، باید هغه ټول. هلمند کې دا لومړی ځل نه دی چې کروندګرو ته تخمي غنم ویشل کیږي، بلکې دا 2یم ځل دی چې د کروندګرو لپاره همدا غنم ویشل کیږي.